تصور وکړه یوه داسې سیاره چې لمر ته تر ټولو نږدې ده، خو بیا هم هلته یخی موجود دی او هم د اور په شان سختې تودوخې. دا عطارد دی، زموږ د شمسي نظام تر ټولو کوچنی خو تر ټولو افراطي سیاره. زه شکیب لبیب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په عطارد کې حالت داسې دی چې د ورځې په وخت کې تودوخه تر 430 درجې سانتیګراډه پر رسیږي، او کله چې شپه سي همدا سطحه تر -180 درجې پورې یخیږي. دا ځکه هلته تقریبا هیڅ اټموسفیر نشته چې تودوخه منظمه وساتي او تنظیم یې کړي، نو هر څه په مستقیم ډول د لمر او فضا تر اغیز لاندې وي. دلته یوه بله عجیبه خبره دا ده چې عطارد نه هوا لري، نه باد، نه باران او نه هم غږ شته. که ته هلته لاړ سې ته به په مطلقه چوپتیا کې وي، داسې چوپتیا چې د انسان ذهن ته عجیب احساس ورکوي. د وخت په لحاظ هم عطارد ډیر عجیب دی. یو کال یې یوازې 88 ځمکنۍ ورځې دي، خو یوه ورځ پکښې 180 ورځې نیسي. دا ځکه دا سیاره پر خپل محور په 50 ورځو کې دوران پوره کوي. نو لکه څنګه چې یو کال یې یوازې 88 ورځې دی، نو پر همدې اساس هلته د یوه لمرخاته څخه تر بل لمرخاته پورې 180 ځمکنۍ ورځې تیریږي. یعنې دلته روښانه ورځ له کال څخه هم اوږده ده، چې دا د شمسي نظام یو نادر حالت دی. د جوړښت له نظره عطارد ډیر ځانګړی دی، ځکه شاوخوا 80% یې د اوسپنې لویه زیرمه ده. په ساده ډول دا سیاره تقریبا یو لوی فلزي توپ ته ورته ده چې یوازې نری پوښ یې د ډبرو څخه جوړ دی. او تر ټولو حیرانونکی ټکی دا دی چې سره له دې ټول حرارته د عطارد په ځینو سایه لرونکو ځایو کې یخی هم موندل سوی، یعنې په یوه سیاره کې هم اور شته هم یخی. یو داسې تضاد چې دا ښیي چې کائنات څومره عجیب دی. عطارد موږ ته دا درس راکوي چې کائنات هیڅ کله ساده نه دی او هره سیاره خپله یو حیرانونکې کیسه لري. راتلونکې برخه به د زهره سیارې ته ځانګړې کړو. نو زموږ سره اوسئ. مننه.